ژوند او زده کړه. د آبادۍ غږ. د آبادۍ غږ خپرونې درنو اورېدونکو السلام علیکم. که نجونې زده کړې ونه لري یا لیک لوست ونه کړی شي، دوی او کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي. مکتب مې نه دی ویلی، کار ته چې شی نشم لوستلی، قرآن شریف هم نشم لوستلی. ما باندې خونریزي راغله، له داسې ومه چې بیخي کټ کې اچولې ومه، سر کې نه وه، نو بس مړه ومه. ولې نجونې زده کړې نه لري یا لیک لوست نشي کولی؟ نجونو ته ولې د زده کړو زمینه نه برابرېږي؟ څنګه کولی شو چې نجونو ته په کور کلي کې د قوانینو په چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره کړو څو هغوی هم زده کړې وکړي او دا کار دوی او کورنۍ ته کومې ګټې لري؟ زده کړې د ژوند ضرورت دی. انسانان د ژوند د نورو اړخونو ترڅنګ دې برخې ته هم زیات پام کوي. دینی او عصري علوم زده کوي او په رڼا یې د خپل ژوند چارې ښې سمبالوي. په ځینو هیوادونو کې د سواد یا زده کړو لومړني بهیرونه دولت وړیا تنظیموي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی، خو له دې سره هم یو شمېر کورونه او کسان لوڼو ته د زامنو په څیر د زده کړو مساوي حق نه ورکوي. مګر که نجونې سواد او زده کړې ونه لري، دوی او کورنۍ له کومو ستونزو سره مخامخ کېدای شي؟ په دې اړه به د څو کسانو خبرې واورو. مکتب مې نه دی ویلی، کار ته چې شی نشم لوستلی، قرآن شریف هم نشم لوستلی. بیرون چې لاړه شم دا لوحې نشم لوستلی، زړه مې ډېر تنګېږي. ډېره مینه واله یم، خو بس څوک هم نه مې پرېږدي. زما نوم فخریه کاکر دی. زما مور بېسواده وه. زما د مضامینو کې فزیک، ریاضي ستونزه مې درلودله. بیا مور ته مې ویله مور نشي ما ته درس ورکړه، نو خپله مې نارامه ومه. په درسونه کې ډېر مشکل مې درلودله، څوک نه وه پوښتنه وکړم، درس مې مشکل مې حل وکړم. نو هماغه په خاطره که مور مې درس ونه ویل زه ډېر جګرخونه وم. کلي کې ډاکټره نه وه، دا دیزنې به وي، دیزنې به راغلې، کې به ناستیوان به پیدا شو، نور به تلې. ماشوم د دیزنې لاس کې وشو، نور دیزنه لاړه کور ته. ما باندې خونریزي راغله، له داسې ومه چې بیخي کټ کې اچولې ومه، سر کې نه وه، نو بس مړه ومه. چې خدای ژوندی کړم د خپلو بچیو ته. ډېر تکلیفونه مې ولده، تر اوسه پورې دا د املا نه کږه وږه یم، ګرځېدی نه شم د دې داسه چې همدا خونریزي مې ډېره کړې. اوس بیخي زړه مې داسې درزېږي، بیخي ګرځېدلی نه شم. چې ډاکټره وای خو کتلې به چې فشار مې جګو، چې څه چلو چې داسې چل را باندې وشو. درس مې نه دی ویلی، یا د خلک کارونه کوم یا پر دغه سړک پر سر ناسته یم. یو مسلمان که یو خیر خیرات وکړي، خوراکوي که نه، بېرته دغسې کور ته ځم. کوم درسونه مې ویل، نو معلومې مې دغه کارونه مې کړي چې ډېر څه 100 روپۍ او نیم سل بالا نه کېږي. هغه ملاکه یا ډوډۍ پکېږي یا بل شی پکېږي، خو د کور ژوند دی داسې ورځ راځي چې په 2 ډوډۍ موږ په ورځ تېروو. په کور کې مې ماشومان ډېر دي، مېړه مې مړ دی چې مېړه مې درلود، نو ولې زه دلته ناسته وم. 100 کاله کېږي چې سړک باندې زه ناسته یم، زه خیر ټولم. یو شمېر نجونې چې له زده کړو پاتې دي، دوی او کورنیو مختلف ټولنیز او اقتصادي مشکلات لرل. که چېرته سبا ورځ همدا نجونې واده وکړي، له خپلو لوڼو، زامنو یا ماشومانو سره بیا د مکتب په درسونو کې مرسته نشي کولی. هغه کارونه چې په لیک لوست پورې اړه لري دوی یې نشي کولی. که نجونې زده کړې ونه لري، په ټولنه کې به نه ښځینه ډاکټره وي، نه هم ښځینه ښوونکي. خو ولې یو شمېر نجونې له زده کړو لرې پاتې کېږي او د زده کړو موقع ورته نه برابرېږي؟ دا نجونې په دې خاطر مکتب ته نه پرېږدي چې وایي موږ ته څه ګټه، څه فایده یې، موږ ته نه ګټه ده نه فایده یې. د سبا ورځ غټې مېړه کریږي، دونه پیسې له کومه سي چې دې ته کالي واخلم یا کتابچه او قلم ورته واخلم. په زوی باندې تحصیل کوي، اما د خپل نجونې نه پرېږدي چې لاړ شي. یو علت دا ده چې مور او پلار بې تفاوتي کوي. مور او پلار د دې نه خبر نه دي چې آینده کې د اولادونو ته د بېسوادۍ نه څومره ضرر ورته رسیږي، هم وطن ته، هم خپل ځان ته، هم فامیلونو ته. بل علت دا دی چې د مکتبونو نشتون د نجونو د منطقې خلک د هلکان تعلیم باندې ډېر فوکس کوي او د نجونو تعلیم باندې نه کوي. یو علت همدا دی. علتونه یې دا دي، مثلا په کور کې له څوک وایي چې مکتب مه وایه، کورنۍ وایي چې ښځینه استادانې نشته او سړي نشي کولی چې زمونږ لوڼو ته درس ورکړي. درنو اوریدونکو، تاسې د آبادۍ غږ خپرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. یو شمېر کسانو په دې اړه مختلف نظرونه لرل چې ولې نجونو ته د زده کړو حق نه ورکول کیږي او درس ویلو ته یې زمینه نه برابرېږي. د تعلیم او زده کړو د نعمت له ګټو د یو تعداد میندو او پلرونو ناخبري، د زده کړو لپاره نامناسب شرایط او نور هغه علتونه دي چې نجونې د لیک او لوست له زده کولو پاتې کیږي. خو پوښتنه دا ده چې نجونو ته د زده کړو موقع څه ډول برابرېدای شي او سواد یا زده کړې نجونو کورنیو ته کومې ګټې لري؟ زما نوم بخچان زازی ده، اصل د پکتیا یم. مونږ چې کوم ولایت څخه یو کلی کې
د مکاتبو د نشټون سره مخامخ وو. نو په دې برخه کې بیا ځینې مشران راسره ټول شول، جرګه یې وکړله ترڅو د دې ستونزې لپاره حل لاره پیدا کړي. کله چې مشرانو مشوره وکړه نو پیشنهاد دا شو چې باید کلی کې مکتب ولرو ترڅو انجونې مو تحصیل وکړي، زده کړې وکړي. فیصله دا وشوه چې یو پیشنهاد وشي د مکتب جوړولو لپاره. نو په دې کې زموږ یو کلیوال و چې خپل شخصي ځمکه یې د مکتب ودانۍ لپاره ورکړله. فعلا دغه ستونزه حل شوې. فعلا معلم یم، معاش لرم، کولی شي خپل هغه اقتصادي ستونزې په خپل حل کړم. ځینې داسې کورنۍ کېدای شي چې هغه کور کې یا نارینه ونه لري، زه کولی شم خپل اقتصادي مشکلات په خپل حل کړم. نوم مې محمد شفیع دی، خوږیاړي دی، ننګرهار. الحمدلله ویلي دي، خویندو مې ویلي دي او دغه لور هم د دام وایي. زمینه هم داسې ورته برابره کړه چې مشکل به داسې و چې مکتبونه هم لري و، نو خپله به تللو ورسره چې کله به صنف ته تلل وخت به د عذرې و خپله به هم بوتله چې رخصتېدو نو موږ به ورته نیم ساعت مخکې لاړو، خپله به هم راوستلې. موږ له دا کول په کار دی چې موږ خپله آینده خپله جوړه کړو. کوم چې تعلیم یافته یو اجتماعي سوچ لري هغه وایي دا ډېره ښه خبره ده چې خپلې خویندې لورګانو باندې تعلیم کوي او آینده جوړوي. دا په دې وخت کې ډېره یو غټه خبره ده. اوس خو نام خدا ښې دي، هغه د خپل بچیو سره درس ورسره وایي. ماشاءالله ټول هغه د تعلیم یافته دي، قرآن مجید ویلي، مکتبونه ویلي دي، هر یو بچی هغه د شپې ورسره درس وایي. همدغه ګټه ده. زما نوم سمیرا ده. مکتب مې خلاص کو ته 14مه پورې. چې مکتب ته تو کاکا مې موږ نه پرېښودل چې تاسو نجونکیانې یاستئ، تاسو چې کوئ مزئ. ما مې پلار ته ویل، مال کاکا مې دغسې وایي چې نور تاسو مکتب ته لاړ نه سئ. پلار مې کاکا ته مې همدغه ویلې چې باید د ما لور لاړه چې سبا ورځ چاته احتیاج پاتې نه سي، خپل درس ته ادامه ورکړي. زه به کله یم نه به یم معلمه بسې لاړه بسې درس به ورکوي، د خپل آینده ته به فایده یې ده. ګټې موږ ته همدا دي، شاګردانو ته هم درس هم ورکوو، معاش هم اخلو. ځان ته مې خپله مې کالي اخلم، څه مریضه یم خپله مې ځم ډاکټر ته ځان ته دوا اخلم. داسې خبر شوی و د زموږ کلي کې چې موږ مکتب ته تلو، د همسایه‌ګان مو نو کاکا مې دوی نه راتلک چې د زموږ لور مکتب ته رانسي، دا چیزې خو موږ نه پرېږدو چې لاړ سي. پلار ته مې ډېر په احترام د مې الفاظ وویل چې موږ مکتب ته ځو. دا مې ورته ویل چې پلار جانه دا د نرې ښځې حق دی، فرض دی ورباندې چې مکتب ته لاړ سي، زده کړه وکړي، د زموږ خبرې ومنل چې موږ مکتب ته لاړ سو. بیا داسې خبرې چې پلار ته مې وکړو، پلار مې نو قانصله چې موږ مکتب ته پرېږدي، بیا نو ویل لاړ سي مکتب ته. همدغه ټوله یې ګټه یې ده. لوستلی سم، لوحې ویلی سم، انټرنټ د شیانو کې هم کار کولی سو. یو شمېر کورنیو چې خپل لونو ته د زده کړو موقع برابر کړې وه، د زده کړو او تعلیم په برخه کې له هغوی ملاتړ کړی و. له ځینو نجونو چې ښوونځي لري وو، رونو یا د کور نورو غړو یې تر مدرسو او مکتبونو د خویندو په رسولو کې او بیرته تر کوره راوستلو کې مرسته کړې وه. دې ته یې زمینه برابره کړې وه چې خویندې یې زده کړې وکړي. په یو تعداد نورو کورونو کې نجونو پلار او د کور نورو غړو ته قناعت ورکړی و چې هغوی ته مکتب ته د تلو او درس ویلو اجازه ورکړي. دې کار دوی او کورنۍ ته یې ګڼې ګټې کړې وې. لیک او لوست یې کولی شوی. یو شمېر یې له زده کړو وروسته په خپلو کلیو کې ښوونکي شوي او نورو ته د تعلیم په ورزده کولو کې د کلي خلکو ته خیر رسېدلی و چې ماشومانو ته درس ورکړي. یو څه اندازه عاید یې هم درلود. خپل مصارف یې د خپل معاش له پیسو پوره کېدل. خو د اسلام مبارک دین د نجونو د زده کړو په هکله څه وایي؟ په دې اړه به د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د استاد حزب الله ناصح خبرې واورو. د تعلیم په اړه باندې قرآن کریم کې زښته زیات آیتونه راغلي دي. الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله تعالی د هغو کسانو چې زده کړې ده الله علم ورکړی دی د هغو درجې اوچتوي. په دې آیات کې یوازې په اصطلاح باندې د نرانو یادونه نه ده شوې، ځکه د قرآن کریم نصوص او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نصوص په دې شکل راغلي چې هغه نر او ښځو دواړو ته ور شامل دي. نو نشو کولای چې دا یوازې په نرانو پورې مختص کړو. او همدا ډول بل آیات کې الله تعالی فرمایي هل یستوي الاعمى والبصیر، آیا نابینا او همدا ډول بینا دواړه برابر دي، چې اشاره علم ته دی. همدا ډول د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، د علم زده کړه په هر مسلمان باندې فرض دی. نو هغه که نر وي که ښځه وي دا علم په ټولو باندې فرض دی. علم کې نر او ښځه دواړه مکلف دي چې زده کړه وکړي تر څو پورې اسلامي تمدن لکه څنګه چې مخکې د نړۍ په سطحه باندې او داسې تمدن و چې غربیانو په غربي نړۍ کې هغو حتی دې سره ډېره لیوالتیا درلودله، هماغه تمدن چې موږ مسلمانانو درلودل
درلودلو هغه باید بیرته ترلاسه کو. دا تمدن د مرغه په څیر دی، مرغه 2 وزرې لري، نو کچېرې یو وزر ونه لري یوازې په یو وزر باندې الوتلی نشي. همدغه ډول دغه ښځه په ټولنه کې همدا مثال لري، نران او ښځې کچېرې یو وزر کار ونه کړي په یوازې یو وزر باندې تمدن نه رامنځته کېږي، لکه څنګه چې مرغه نشي الوتلی. دا ټول د دې معنا ورکوي چې ښځه په ټولنه کې مهم رول لري. کچېرې موږ غواړو چې مسلمانان بیرته هماغه پخوانی تمدن ترلاسه کړي، ضروري ده چې ښځه زموږ په ټولنه کې تعلیم وکړي او دا زمینه ورته برابره شي. که نجونې له درس او تعلیم پاتې شي، دوی کورنۍ او ټولنه له مختلفو ستونزو سره مخ کېدای شي. له لیک لوسته بې برخې پاتې کېږي. ان د خپلو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي بل چا ته لاس اوږد کړي یا هم مجبوري شي چې ځان یا ماشومان ته د یوې مړۍ حلالې ډوډۍ پیدا کولو په خاطر سخت فزیکي کارونه وکړي. یو تعداد کسانو په دې اړه بېلابېل نظریات لرل چې ولې خپلو لوڼو ته د لیک لوست زده کولو موقع نه برابروي. ځینې د تعلیم له حقه د مور او پلار بېخبري له لیک لوست له زده کولو د پاتې کېدو یو علت ګڼلو، خو یو شمېر کورنیو خپلو لوڼو ته د لیک لوست د زده کولو موقع برابره کړې وه. که یې مکتبونه لرې وو نو وروڼو یا د کور نورو غړو یې تر مکتبه رسولې وي. هغه نجونې چې د تعلیم او سواد له نعمته برخمنې وي، لیک لوست یې کولی شو، له نورو کسانو او د کور له ماشومان سره په درسونو کې مرستې کړې وي. ځینو نجونو یوه اندازه معاش یا عاید هم درلود، د خپل ضرورت وړ مصارف یې پخپله کولی شول. درنو اوریدونکو، د خپرونه زموږ همکاري سمیرا حلیمزی د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه.